درپېج یا ماڼوګي د مرکز اسداباد شمال ته په 30 کیلومترۍ کې پرته ولسوالي چې خواوشا 1250 کیلومتره مربع مساحت لري. دا ولسوالي د کونړ یوه له ګڼ نفوسو هغو څخه ده. د یوې سرشمېرنې له مخې د وګړو شمېر 290,000 ښودل شوی دی. له نورستان ولایت او د کونړ له څوکۍ نرنګ وټپور او چپې درې ولسوالیو سره ګډه پوله لري. د نښترو، څېړیو، خونه او جلغوزو پراخ ځنګلونه لري چې د دې سیمې ښکلایي څو چنده ډېره کړي. لویې درې، کړنګل، شوړیک، ننګلام تنګی، وردیش تنګی او ریچلام تنګی دي. ماڼوګي د کونړ له نورو ولسوالیو سره په توپیر ډېرې کرنیزې ځمکې لري، ځکه اوسېدونکو یې د دې سیمې په زړه تېر شوی د کونړ وړوکی سیند د خپلو ځمکو د اوبه خور لپاره کارولی. له همدې ابي ځمکو یې کروندګر د کال په اوږدو کې بېلابېلې غلې او میوې ترلاسه کوي. غنم، جوار، وریجې او لوبیا پکې ښه حاصلات ورکوي. دغلته د باغدارۍ وده د دې لامل شوي چې د کونړ او هېواد نورو بازارونو ته هم د ماڼوګي تازه میوې لکه شفتالو، املوک، مالټې او د وچو هغو له ډلې جلغوزي، چهارمغز او مرخڼۍ ولېږدول شي. درپېج د ساپي د لوی قوم ګربز، ودیر او مسودو ټاټوبی دی او د خلکو ژوند یې تر ډېره بریده کلیوالي دی. اوسېدونکي لا هم خپلې ډېرې فیصلې د جرګو او مرکو پر مټ کوي.